بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خپل کور کچن چینل ته خوش آمدید وایو. نن مو خو سوپ لپاره مو سره 250 ګرام چکن دی، دا 2 انډې دي، دا کورکمان دی، اوږه، زیره، مالګه ده او دا کان فلیم اورم بل کړی دا پې فرای پین کېږدو او دا چرګ به غوړي ماچول. اوس به په دې کې مونږ چرګ معمولي سور کړو چې د دې خپل بین دی چې هغه ختم شي. تیل به ګرمېدو لپاره پرېږدو، تیل ګرم شي. چرګ اوس ور واچوو. اوس هلکه فرای کړو. چرګ سور شو، کوکر به راوالو. کوکر کې به چرګ واچو چې کوم مونږ سور کړی و، هغه چرګ به پکې اوس واچو. وامچوو چرګ او 2 لیټره اوبه به پکې واچو. زیره، کورکمان او مالګه اوږه پکې واچو. معمولي به ولړو. 10 منټ دپاره پې سر بند کړو. 10 منټ پوره شو، سر به کلو کړو. ماشاءالله دا یخني اوس تیاره ده. وباسو، چرګ به کاسه کې واچو، چرګ به ترې کاسه کې کېږدو او دا به اوس نري نري ریشه کړو. کړیچي کې چرګ یخني واچو او شمله مرچ مونږ کټوړي هغه پکې واچو. پکې هغه چرګ واچو چې ریشه کړی م دی، چرګ پکې واچو. اوس به دا 2 نه وال تر 3 منټو پورې په دې کې پرېږدو چې دا وخوټ کېږي شانتې. دې پورې بیا مونږ دې له کارنفلاور تیارو. چې دا کارنفلاور دی دا مونږ اوس جوړو. د دې طریقه ښیم. دې کې به لږ لږ اوبه واچو او په چمچ هلکه هلکه لړو. په یو مخ پکې نه اچو، بیا خرابېږي. لږ لږ به اچو، لږ به نور واچو. اوس به ولړو لږ. لږ به پکې نور واچو. اوس بیا به ولړو. اوس به لږ برابر کړو. تر 5 سکنډه پورې به دا مونږ ولړو چې صحیح شي. دا برابر شو. دا اوس مونږ یخنۍ کې اچو. یخنۍ کې به اوس دا لږ لږ اچو او معمولي لړو. ټول به په یو مخ نه اچو، لږ مو واچول، لږ وبلړو. اوس به لږ نور واچو ورسره. معمولي به لږ لږ اچو، په یو مخ به نه وړو. اوس به لږ نور واچو. تاسو ځان نري انډه ده، اوس به پکې انډه واچو. انډه هم پکې لږ لږ اچو. ټول په یو مخ انډه هم پکې لږ لږ اچو. نور هم پکې واچو. اوس به بیا مزید نور هم لږ ولړو چې دا د انډې خپل سوړ بین ختم شي. که انډه پکې تاسو سکپ کوئ نو تاسو سکپ کولی شئ. ماشاءالله د هوټل په رنګ سوپ بالکل تیار شو. زموږ سوپ تیار دی. اوس به په لوښي کې راچو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. زموږ ویډیوګانې ګورئ. ماشاءالله لوک چک کړئ. ماشاءالله سبحان الله. که تاسو زموږ د چرګ سوپ ښکلي لګېدلي، زموږ چینل له ښکلي لګېدلي، زموږ چینل هم سبسکرایب کړي، خامخا یې سبسکرایب کړئ. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.